اذن لک غوندې سو. طالبانو په دنیا کې کله کله علما څېړنې کوي. د دنیا علما وایي طالبانو په دنیا کې په میلیونونو کالونه په دنیا تیر دي. څه کلمات چې ترجمه کوله طالبانو، ما طالبانو ته وویلې مولانو کې مشهوره ده چې په دنیا 2000 کاله تیر دي، که نه؟ دا صحیح نه ده طالبانو. صحیح د علماو ذکر کړي، محققین علماو دا رد کړي په دنیا څومره کاله تیر دي؟ میلیونونه کاله تیر دي. تاسې طالبانو په دې معاصره زمانه کې کوم یو مولا داسې ووایي چې په دنیا میلیونونه کالونه تیر دي، نو دی موږ کې داسې علما شته طالبانو دستی په سړي د کفر فتوا کوي. تاسې به دا اوس طالبانو په دنیا کې اورئ، ساینسدانان یو بحث کوي، ډیناسور ورته وایي. ډیناسور طالبانو یو حیوان ده، بیخي ډېر غټ حیوان ده طالبانو. دا په دنیا کې 248 میلیونه کاله طالبانو د په دنیا کې زندگی کړې ده، او یو سلو څو میلیونه کاله مخکې طالبانو دا له دنیا نه ورک سوی ده. بیخي ډېره لویه بلا ده دا طالب. دا دومره غټ حیوان ده چې که تاسې وایي دا د دوی خبرې موږ نه منو طالبانو، خیر ده په دې لږ بحث وکړئ. دا اوس زمانه کې طالبانو یو بحث علما کوي، علم د آثار ورته وایي. ما سره خپله کور کې په دې کتاب ته علم د آثار دوی داسې کوي طالبانو چې جین راغوچولو کې د ډیناسور اډوکې راوتلي دي، چې ډیناسور مړ سوی دغه کوم ترتیب باندې چې جای جوړ د همغه اډوکې همغسې هغه سوي دي، نو چې کتلی ده دومره غټ حیوان. نو دوی بیا چې د ډیناسور چې څومره زمانه کېږي په دې اډوکو باندې د ډي ان اے معاینه کړي، څومره وخت کېږي چې د اډوکې چې دوی له دنیا نه قطع سوي په دې اډوکو یې څومره وخت وتلی ده چې د اډوکې خرابېږي. دغسې اډوکې طالبانو میلیونونو کلونو ته مسله رسوي. او نن معاصره نړۍ کې هم اسلامي علما هم کفري علما چې په دنیا کې تر ټولو نه لوی غټ مخلوق دغه یو ډیناسور د طالبان. خو د موږ مدرسو کې لا تر اوسه هم څوک نه مني، ځکه یې نه مني طالبانو له دې علومو سره څوک نه لري، شناخت نه لري. دا اوس موږ تاسې اول کې د مدرسې ته راغلي وای که نه، یو رقم ته وایي طالبانو چې د هدایې و قوانینو تقلید و تعیین د مذهب دا شیان مو چې ولیدل اوس بل رقم ته سولې. نو علم خو په تعلم باندې زده کېږي، دغسې خو نه زده کېږي. خبر مې دا کوله طالبانو دوی یو تحقیق داسې کوي، دوی وایي دا انسان په اصل کې یوه نظریه داسې ده چې دا انسان اصل کې شادي و طالبانو. دا چې ډېر میلیونونه کاله پې باندې تیر سي، دا صورت خپل هر شی خپل صورت بدلوي. داسې یوه نظریه په دنیا کې وجود لري، علمي نظریه ده. دوی وایي هر شی چې ډېر عمر پې تیر سي دا خپل شکل بدلوي. لکه طالبان اوس د موږ په اسلام کې علما وي دا غنم د آدم علیه السلام زمانه کې دومره و لکه د شترمرغ هګۍ غوندې، د اوښمرغ هګۍ غوندې دومره غټ و کرا وړکۍ کېږي. دا خبر طالبانو د ساینسدانانو له خبرې سره صحیح ده. هر هغه شی چې زمانه پې تېرېږي طالبانو شکل بدلوي. نو دوی وایي شادي هغه درلودله څه ورته وایي، لکۍ درلودله ډېر عمر پې تېر سو کرا داسې انسان غوندې حالت تېر. دا یوه نظریه شته طالبانو. کمونیستانو به هم افغانستان کې چې و دا فکر به یې کوه چې انسان دا د شادي اصل ده. خو دا طالبانو خپله ساینسدانان هم محققین ساینسدانان دا نظریه نه مني. د بعضې ساینسدانانو دا نظریه ده طالبانو، خو د دنیا محققین ساینسدانان دا نظریه نه مني. هسې دا خبر د لکۍ پورې را په یاد شوه. دوی وایي چې شادي لکۍ درلودله ډېر کالونه چې پې تېرېږي دا شکل بدلیږي یو طرف ته ځي، دا شکل بل طرف ته ځي. اگر چې دا مسله هم طالبانو ډېره علمي مسله ده، یعنې که سړی د ساینسدانانو په مسله بحث په میلیونونو کالونه چې تیر سي طالبانو وچه دریاب ګرځي، دریاب بیا بېرته وچه ګرځي. دوی وایي هر 14 میلیونه کاله کې وچه دریاب بېرته وچه ګرځي. عجیب نادر دي طالبانو په دې دنیا کې. خو چپ مه پاتې کېږئ طالبانو. الله تر 70 کلونو عمر درکړی، طالبانو منحصر مه پاتې کېږئ. ګوره بیا به له دنیا نه داسې تللي چې نه به هم ناخبره یئ. بیا مې وعده در سره کړې طالبانو یو څو ورځې بعد انشاءالله بیا یو کتاب دغسې لږ درسونه د یو کتاب درته شروع کوم مازدیګري، چې نورې دنیا نه هم لږ خبر سئ چې څه وي. وللتي ذهب اکثر اذنها او ذنبها وان بقي الاکثر